لرو چې موږ د خارج نه تاسو ته راشو، دا تاسو د خارج نه راغی. مو یو ښځه امریکایي و ښځه لغمانی و هغه طلاق کړه. دغه ښځه یې ورځنه په بګرام کې عسکر و، د دوی سره واده وکړ. دوه دانې اولاد د یو امریکایي نه لري، د یو اولاد د ښځې نه ده، او ښځه په امریکا کې نو $7,000 د دوی ځنه ورلیږي. او دای چې غوي چې نه د خارجانو هغه دي د طالبان کې خاطر تا ښځه څوک ده، خدای دې خور نه لر. اشرف غنی ښځه وایي چې زه يهودم ومه، د اشرف غنی سره مې واده وکړ، زه مسلمان شولم، يهود یم. یعنی داسې مسلمان هم نه ده، لور تر اوسه پورې د يهودانو سره ګرځي، پښتو هم نه ده، دري هم نه ده. ته هغه ته انا وایي، لور ته بیا هغه وایي د بابا لور وایي، او دو ته بابا وایي. ورور صحیح جواب درکما وایي یا نه ها څه کیا صحیح تا چې صحیح دي ما مشران دون توهین وکړ دا به ولس قضاوت کې تا ماته سونه وخت راکې خبرو او تاسو نه وخت واخسته زب نور ولس ته د تا چې ما مشران دون توهین کې زب تا نه پښتنه ولرم تا خدای پاک نه دی چې یو کافر ته مسلمان کې کافر په مغه ډله کې تفریدا چې یو کافر مسلمان کېږي هغه کما سره واده کوي، هغه جلکی راځي ما سره واده کیا، خزه ما سره واده کیا، د ما مشر ور سره واده کړ، هغه مسلمان په خله شاهین صاحب د ورور نه پښتنه کوم ورته طلوع تلویزیون سره د رولا غنی مصاحبه اوریدلې ده؟ ما ټول اوریدلې دي. غوکیده مایک دې بند کا دروغ ونه سره تاسو ما ته مایک بند کا ورور غوکیده کنه خیر ده تا اوریدلې ده. هغه وایي چې زه هم عیسائی یم او زه هم مسلمان یم. دغه دین لکم دی راغلی چې نیم عیسائی او نیم مسلمانی، داسې دین شته په دنیا کې؟ و جواب درکما سوال جواب تا نه بس یو پښتنه ورم دي مسلمان پس پښتنه مکو ما تا نه پښتنه کړې جواب درکم دا رقم دین ما ته راوخې ما ته نه پښتنه کړې خیر اوسېږي معنا نه زنده‌باد. او دا خپل ویلې دي زه په تا باندې ما ته اتهام نه کوو، نه دي مان یاد نه دي تان یاد. ته چې نه ورته وای دونه قدر ورکې دی تا خپل خوکه ده او ما دي مشر خزه ده زه احترام لرم خو تا به مشر سید ده ما ته د دین وکړي چې هغه هم مسلمان او هم کافر. ay خیر اوسېږي اوس ما ته کنه اوس وخت راکې کنه وروره وخت ګوره جواب راکوي. ما ته هغه مسلمان ډیر شرط دي چې مسلمان راځي کنه ما ته جمعه کې بم دي کنه هغه جمعه مسلمانانو ته ملکی دا جواب نه ده کنه وروره دا جواب نه ده کنه دا اوس ته په غوسه چې دا اوس ته په غوسه اوس ته دا لګ نور په غوسه کما په دوه دقیقو کې ته دین نه موزه په خدای اوس دا کوته دا الله پاک تم کنزا کې توهین کې. نظر صاحب مبین صاحب ته خبر کړه نظر صاحب مبین صاحب چوپ ته د افغانستان چوپ شه محترم نظر صاحب او زاهد افغان ټول تخپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله دې شروع صحت لري. دوی خو بس دغه اسانه خبره ده مسلمان نه وای کافر خده نو شړنګا بابا هم له اسلامي مقدساتو نه کفري عنعناتو ته ډېر توجه ورکوي. طالبان اسلامي نظام غوړي دی په جمهوریت باندې ټینګار کوي. قرآن وایي چې ښځې دې په کورونو کې کښېني دی په دفترو کې کښېني یې ګډوي. نو د دوی کوم کار په اسلام باندې برابر ده؟ تر دې نه رولاګۍ سل وارې بهتره ځکه بولم چې هغه خپل عیسویت دین په خاطر باندې لګیا د مصارف کوي، دنیا نه پیسې راوړي، په هر کې کلیسا ورته جوړه کړه او تکړه په دې ده چې له غني نه شین خر جوړ کړی. غني اوس مسلمان نه ده ځکه د جنازې مونځ نه ورځي. حضرت حسین ته نواسای خدا وایي او په صراط تیرسه د جنازې مونځ دویم راوند ته بیایي. د یو کس جنازه 15 وارې کوي، د رکوع پرېږدي سجدې ته ځي، د اشراق مونځ د شپې په 4 بجو کوي، تهجد د سهار په 10 بجو کوي او عمرې ته تللی د ورځې 1500 مونځونه کوه. بیا په صراط تیرسه شاعرۍ ته چې وګورې خر په ونه خیزوي، شعرونه لملمه کوي. نو دغه د دوی د شړنګا بابا صفتونه دي. زه تاسو ټول افغانانو ته د شاهین صاحب د لایو خپرونې له لارې زیری در کوم چې قسم مې د په خدای وي چې تر څو پورې یو څاڅکی وینه د افغانانو په وجود کې پاتې وي تر هغو پورې به مونږ غني ونه منو، تر هغو پورې به له غرب نه راغلي ټامیان او سکشویان او فلبرایټان نه منو. ځکه مونږ تاریخ ته ثابته کړې ده د انګریزانو له ماتې وروسته انګریزانو غلامان نه دي بخښل شوي. متاسفانه د روسانو غلامانو دغه مجاهدین او اشتباه بوله، صله رحمی بوله، افغان دوستی بوله چې کمونستانو ته عفو وکړله
او دغه د هغه عفو نه غلطه استفاده وکړه، نن بیرته د امریکایي اشغالګرو تر څنګ ودرېدل. زما په نظر که چېرته زما په واس وه، خو زه خو چې چا له امریکایانو سره په یوه کاسه ډوډۍ خوړلي یم ولاکې لا ژوندی پرېږدم. دا چې د اسلامي امارت د عفو غېږه خلاصه ده او دغه مجرمینو دغه خاینینو ته بیا هم د یو افغان په سترګه باندې ګوري، کنې دا خلک د بخښلو نه دي. دغه فولبرایټان، غلامان، سکشویان له اروپا راغلي کاساشویان د دوی ورځې په شمار دي. نور امریکا بیرته د افغانستان سي، لاس چنده دغومره اقتصاد شي او لاس چنده دغومره عساکر نور وروزي او لاس چنده دغه وسایل نور پیدا کړي. د افغانستان جګړه ګټل د امریکایانو دپاره خیال او محال ده. امریکایي وحشي ځناوران د امریکا د پینټاګون قمندانان، جنگي قمندانان په دې باندې پوه دي چې د افغانستان جګړه دوی نشي ګټلی. که چېرته دوی د افغانستان جګړه ګټلی شولای، ټرمپ په خلاص مټ د افغانستان کې د جګړې ټولو قمندانانو ته دا امر وکړه چې پیسې مو څومره په کار وي، وسایل مو څومره په کار وي، عسکر مو څومره په کار وي، زه در کوم، خو شرط به دی چې په یو کال کې به د افغانستان جګړه یو طرف ته کوئ. دوی د بمونو مور استعمال کړه، دوی B-52 راوستله، دوی نور عسکر راوستل، دوی خونړۍ حملې وکړلې. د افغانستان د اشغال په تاریخ کې دومره جګړه او دومره بمبار چې د ټرمپ په اول حکومت د اول ورځو کې په اولو کلونو کې دا د افغانستان په تاریخ کې نور ولسمشرانو د امریکا دومره زور ازمایي نه وکړې. لیکن امریکایي جنرالان سر ټیټې بیرته سپینې ماڼۍ او پینټاګان ته لاړل او د دې جګړې د بایللو زیری ټرمپ ته ورکړه. زه تاسو ته ډاډ او اطمینان در کوم که امریکایي جنرالان څومره غورپش کوي، د سنا د مجلس ځینې خلک راجګېږي د افغانستان د عسکرو ایستل د افغانستان په شرایطو پورې تړي. دا د دوی یو خندنی کار ده. افغانستان جګړه د امریکایي فوجانو ویستل دا په زاریو باندې نه دي. د امریکا د سنا مجلس دی واوري، د امریکا ولسونه دی واوري. ګورئ تاسو یرغل کړئ زموږ ملک ته راغلي یاستئ. دا چې موږ 14 میاشتې تاسو سره کار نه درلوده، افغانانو کار نه در سره درلوده او په تاسو حملې نه کوي، دا په دې معنا نه ده چې تاسو نورې بهانه جویي وکئ او افغانستان کې د اشغال تداوم نوره موږد کئ. چې کله مو وخت پوره شي، د شپې 12 بجې شي، بیا به پاس له هغه مونږه له سکاټ میلر سره خبرې کوو. لمبارې مونږ سره ده، اوس نه زنګ ورته وهو جنګ ته د امادګي ونیسي چې بیا دا ونه وایي چې مونږ زور ازمایي نه ده کړی. مونږ له نن نه کال مخکې دا خبرې امریکایانو ته کړې وې چې څومره زور در کې وي زور دې ووایه چې بیا دا خبرې ونه کړي چې ما په افغانستان کې زور ازمایي نه ده کړې. د تا ګولۍ د مونږ سینې ګورو چې د مونږ سینې ختموي که د تا کالتوس ختمیږي. مونږ له قربانیو نه ویره نه لرو. د افغانستان سپېڅلې او مقدسه خاوره به مونږ په خپلو وینو باندې ساتو. مونږ خپل سرونه نذرانه کوو، د بل چا بچي نه مخکې کوو. د دغه جګړې اور ته په خپله وردانګو، ولو که کباب کیږو، ولو که ټوټه ټوټه کیږو. دا هیواد، دا دین، دا وطن، دا ولس د مونږ ناموس او د مونږ عزت، دا په مونږ حق لري. الو زنده باد جنرال صاحب، خیر اوسې. جنرال صاحب ښه رابش زاید صاحب مهرباني وکړئ تاسو هم وغږیږئ. السلام علیکم شاهین صاحب، ستړی مشه. شاهین صاحب تا ته، جنرال صاحب ته، عزت صاحب ته او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. شاهین صاحب دغه خبر نن ما هم ولیده، دغه د 100 کسانو تقریبا خپلې ګردې خرڅې کړې وې. دا دغه نظام لاسته راوړنې دي، دغه 20 کلنې لاسته راوړنې دي. بیا یو سړی راپورته شي وایي چې دلته خو نظام موجود ده، دلته 20 کلنې لاسته راوړنې دي. شاهین صاحب دغه کمې پیسې چې افغانستان ته راغلي دي، یو ورځ یو کس غږېده، هغه ویل چې بس د دوم جنګ جهاني نه دومره پیسې چې افغانستان ته راغلي دغه ټولې اروپا ته ورکړل شوي وي. یعنې په دغه میلیاردو ډالر چې افغانستان ته په دغه 20 کلو کې راغله، دغه پیسې په دوم جنګ جهاني نه بعد ټولې اروپا ته ورکړل شوي وي. او دغه پیسې چې دلته راغلي، دوی ټول دغه جنګ سالاران
دغه غاصبین دا د ملت قاتلین دغه په ماړه کړه او ملت مغه په فقر کې پاتې ده، ملت مغه غریبۍ کې پاتې ده. دلته نه د اقتصاد په نامه باندې چي شته دي، نه د لاسته راوړنو په نامه باندې چي شته دي، هیڅ نه نظام شته ده، هیڅ نشته دي. شاهین صاحب دا اسې غولول دي، اسې د خپل څوکۍ ساتل دي، دا د قدرت لیونی دي، نور هیڅ خبره هم نشته. شاهین صاحب دا نننی دغه خلکو ته بنن څوک جواب وایي را دي شي دلته دا چې راغی دلته چې دا دوه متفکر د جهان ده، د اقتصاد پوه ده، د اقتصاد دان ده، اقتصاد کې کار کوي. اخر کې اقتصاد شاهین صاحب واخیسته او یا درصد خلک فیصد خلک په افغانستان کې د خط د فقر لاندې زندگی کې شاهین صاحب نو بیا هم دوی شرم نه لري. شاهین صاحب بیا هم راشي دلته وایي چې بابا خدمت کړی ده او غنی بابا ده او غنی بابا ده د خدمت کړی، غیر د غلان او غیر د دین د چورو تالان نه بل کار نه بو. 200 بیا دلته د مخ کې د افغانستان په نامه باندې یو کس راغی غویل چې هغه ده غنی څه نه لري. 200 میلیون ډالر د دولت د بودیجې نه شاهین صاحب مصرف کړي دي په خپل انتخاباتو کې 15 لک رای ګټلې دي. دا خو د کوم د پلار د خزانې نه راوړي وي کدی نیکه د خزانې نه راوړي وي دا 200 میلیون ډالر چې د انتخاباتو باندې مصرف کړ او د امضا لاندې چې دا کمی پیسې 22 میلیون ډالر معاون په بواسیرو باندې مصرفي 10 میلیون ترکاری خلک خوري. دا ټول د امضا نه د نظر نه تیریږي دا پیسې. بیا یو سړی راشي چې نه دا خو پاک سړی ده، دا خو هیڅ هم نه لري، خپل ځمکه هم خرڅ کړې ده، شرم درته پکار ده په دې خبرو باندې. تاسو ته لږ وشرمېږئ، نور دا ملت نشي غولولی او دا ملت نور بیداره شوی ده او ستاسې غیر له دې نه چې نور به د دې ملک نه زی بل چارم نشته ده، ځکه چې دا ملت په دا 20 کال کې غیر د دې نه چې جاسوسي مو کړه، غیر د دې نه چې دا ملت غریب ک، غیر د دې نه چې دا ملت مو واجه نورم هیڅ ونه کړو. مننه شاهین صاحب. حالا دې وساته قربان دې سم. واقعا هم چې په دوه ملت داسې کومه پروژه نه دراوړي، میخ جوړولای نشي، راته د میخ فابریکه به جوړ کړي، د دروازې پیټینګ کړي وي، ستنې به جوړ کړي، د خپل کالیم په ګندلی وي، برخم د تاجکستان نه وړم د پاکستان نه په مابین کې موږ ناس بابا دی او بابا دی او بابا دی. د داسې معنا لري لکه څوک چې په ځان رشخند وي، ځان ما مسخره کوي. خلک اوس په هر شي باندې پوهیږي. هغه وختونه لاړه چې چاته به د افسانوي قصې وکړي چې داسې یو نفر د سر په اسمان کې لګي او داسې ورجانه قد جګ دی غونډه به منله. اوس خلک ځای بزرته چې ځا وروره څه رشخند وایي، سکشویان پراته دي، سپي مینځي، د دوه ځنه انجینران لاړه قابونه مینځي. غونډ شي خلکو ته معلوم دي، ضرورت د دغه ګرمولو د هوا نشته دی. مهرباني را بشو دغه بل ورته د وطن ته پښتنه لرم. شاهین صاحب چې ته وایې کنه او سکشویان او ریکورډ دی آباد خیر وسی ګوري تا ته زدا وایم چې ته جنگ بس کې کنه، ته بابا اقتصاد صحیح کنه، ته جنگ بس کې کنه، ته ما وځ نه درته جنگ وایي څورو د ما جنگ نه دی افغانانو سره دی، د ما جنگ نه دی افغانستان د خلکو سره. ما د بیا خلاص تک ټوکی نه پوهیم څنګه د خوان درکې د مو خلاص کی بنوبت ګوره د موږ جنگ د افغانانو سره نه و، د موږ دولت ځای په ځای و، پابرجا په افغانستان کې حاکم و، همدغه ټامیان د دغه امریکایانو سره یو ځای راغلل، موږ دولت د افغانانو د ولس دولت چپکو. نن ماغه ولس راپورته دی چپکو، زه سره هم د دې سره جنگ ونه کوم، دی باید زه حلال کوم، ولی د ما افغانستان بمبارد کو، ولی امریکایان را وصل، ولی ناتو را وصل، ولی د ما دولت چپکو. څه کار دی چې د افغانستان قرارداد د امریکایانو سره وکړه؟ څوک دی؟ ته د امریکای لپاره ورکه که تا یه شی نه معنی یو متل دی، هر شی به قانع کې خو به عقل انسان به هیڅ قانع نه کی، چې هر څه ورته وای نه بابا دی. ته د کینم د لګوای ونی سره د قطه کوم ورک نور ورونی سره. مهرباني د وطن مینه، د وطن مینه غږیږي ورو راتونه مې ګور راځي مونږ کله غږیږي د وطن مینه دې نو شکل دا سره خمینه ده غږیږي زړګي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني سه آیس شاین سپتاس خیر سیاتم خدا خیریه خبرت خیر کور خیرات سلامات اوسئ او سلامونه تاسو لیدل او لیدل ته خیر. خو موضوع پوه شو چې موضوع اساس ما یو کوچنی هغه ما څو ورځې مخکې یو خوب مې لیدلی و، ما وایم د خوب په باره تاسو ته مشوره وکړم، دې تعبیر به چې شی وي صحیح ده. خوب درته بیان کړم تقریبا دې 2 هفته یو شی چې خوب دې ډیر وګد نه وي ګوره لاندې نه بخي لاندې وو بخي لاندې سلام داسې خوب د فجر مونځ چې مونږ وکړو په جماعت، هغه نه بعد
لږ قرآن مې وویل، هغه نه بعد ولاړم لږ بیده شوم. هغه اسما کې خوب مې ولید، زه او ملا برادر په یو موټر کې استو، په یو موټر کې ناست یو، دا مخ سیټ کې ناست، زه شاته. ماشاءالله. او دا راته نصیحت کوي، مطلب د امریکا وطن خبرونه کېږي، تقریبا 2-3 منټه خبرې کېږي د خوا خوا. هغه نه بعد زه نه 2 سوال کوم، ته زه ورته وایم چې ستاسو حکومت زمانه بس ما 2 سوال ده. هغه راته ووایه، زه ورته وایم چې ما 2 سوال دغه ده چې تاسو افغانستان کې حکومت وکړئ او ښه نظام اسلامي راولئ، د هر چا حق په حقدار کې تسلیم کړئ، هر شی درسره منو، زه 2 کار راته مه کوئ. کوم کار؟ اول ما ورته وایم چې دغه عسکران افغان مجاهد عسکر او دوی ملي د دوی مو وژنئ، دوی دغه څنګه چې دی وسی څنګه چې وسته دغه سی وسی. او دویم دغه زموږ دغه بیرغ تری رنگ ولا بیرغ دا خرابوي، تاسو بیرغ هم پکې وي او دا بیرغ پکې وي. په دغه 2 خبر کې زما د سید جلال راځي راته څه نشم نیولای. او زه به تاسو وایم، زه تاسو یو څه زه به دغه خوب دی، زه خوب دی ختمیږي اوس. خو بیا بس هغه به ما پرې کې اخلي، زما جلال راځي ځان نشم نیولای نه، نو هغه پرې کې اخلي، ما تسلی ورکړي چې دا داسې نه کېږي. ان شاء الله څنګه چې وایي هغه رقم وکړو. وغه کې اخلي تقریبا داسې ما خو ځان نشم نیولای په 2 خبر کې دغه کې یو اسکر دغه بیرغ او دا ما پرې کې اخلي دغه رقم څنګه چې اوس په تصویر کې د ملا برادر تاسو وینئ، هغه لونګي، هغه نظر چشمه، هر شی هغه شی داسې صفه خوب و چې بالکل داسې رڼا غوندې. ته نه به یوه خبره وکړم، ته د خپل خوب راضي یې چې څه شی دې په خوب لیدلي؟ اول مهمه دغه ده. و د خو راضي یم چې راضي. زه به تاته یوه خبره وکړم، ګوره ورور جان شما هیڅ کله د موږ جنگ د عسکرو سره نه و، نه د ملا برادر نه د طالبانو. ګوره په خدای په قرآن کې د عسکرو سره، خو دغه امریکایان چې راغله دغه عسکر په مخ کې ورغله، لکه زه چې د تا سره جنگ کوم، خدای ناخواسته زه ته جنگ لرو، دا له 2 زنه زاید افغان را پورته کیږي په مابین کې وای چې نه وی نه وای، کدی وای زه دی وهم تا ته وای چې زه در سره یم، خو زه مجبور یم په دم وار وکم، په دوی چې دغه د تا سره دی. دغه له سره هم د امریکایان راغله په افغانستان حمله وکړه، لکه انګلیس حمله کړي، لکه نادر افشار حمله کړي، لکه سکندر مقدونی، چنگیز خان، هم در هم نور مغولیانو هم د سره راغلي د موږ باندې فرض د خاور مو ده، وطن هم دی، دین هم دی، ولې دی وای چې وطن مور ده، په مور باندې 250 ملک ورپورته دي، دیم صلاح خاصه دی 250 ملکو سره یو ځای په ما باندې حمله کوي، دا سره رقم مور ده. خو موږ د خپل مور نه باید دفاع وکړو، دا له ودرېدل دون هم دفاع وکړو. موږ جنگ نه دی بیرغ سره دی، نه د عسكر سره دی، نه د سرک سره دی، نه د تا سره دی، نه د بل سره دی. موږ جنگ د دوه امریکایانو سره و. باګرام دی ساتي، همدار رقم د بیزونه د امریکایانو دی ساتي، سفارت د امریکا دی ساتي، سکاٹ میلر دی ساتي، جنرالان هغه کې تعینوي، پیسې امریکا ورکوي، چې څه وظایف امریکا ورکوي مغه مخ ته وړي. رئیس جمهور چغوي چې زه واشنگټن او امریکا ساتم، نو موږ د عسکرو سره کار نه، عسكر چې موږ د دولت هم ونیسو، د افغانستان ونیسو، د پاس نظام د منځ نه دی. ګوره یو نظام د یو دولت ده، نظام دغه د چې ورجانه د اعلان مامورین دي، معلمین دي، عسكر دي، پانتون دوده دي، دغه ادارات د منځ هیڅ چارڅ کې وړي، هغه به دښمن د خپل خاوري وي، دا د منځ نه دي. مهرباني عسكر ته چې ورور ته عسکري دی په کار وکنه غواړي چې عسکري وکړو، د افغانستان دفاع کوي، یو د ځای څخه د افغانستان دفاع کوي، او دفاع کوم. مهرباني دغه صلاح چیرې دفاع کوي، غواړي سرحد ته لاړ شي، او غواړي د وطن نه دفاع وکړي، مهرباني دفاع وکړي، مغه ما شور کو صرف دونه و چې لازم په قرآن یو زیاتې د امریکا نه دفاع نه کوي، د واشنگټن او د نیویورک نه د خپل ولس نه دفاع وکړي، ای وردګو نه، ای میدان نه، د لوګر نه، د بدخشان نه، د پنشیر نه، د هر دغه ملک نه دفاع وکړي، بس لاس انجلس نیویورک. نو هغه ملا برادر چې ته په غیږ کې نیولای ورور چې دغه معنا د شمو تاسو افغانان یو په خپل سره جوړ یو، هغه چا چې بازی خوړې لوګو ته وایي چې د خدای روی ته ورکړي، کله بابا خوکیږي بابا د کور ته بوزه، کله امریکایان خوکیږي امریکایان د کور ته بوزه، کله زیات خوکیږي خیخي ور سره وکړه. نو په ما یې ولې قبلې ولې په ولس باندې په زور منی؟ زای سم مهرباني وکړه څه دی وایي نو پوه شوې د وطن مینې قربان د شمال ډېر ښه خوب دی لیدلی دی، دا ښه ده د وروري د دو کې کوم شی خراب دونه د خوب تعبیر نشم ویلی، ما صرف خپل نظر درته چې افغانانو طالبانو ولس د سره جنګ نه کوي، د غلطه ده. صحیح ده، مننه. الله دې وساتي. رابطو
قربان ده شما حفیظ الله ورور ته براشه حافظ فدایی الافغانی ته براشه الافغانی صاحب سلام علیکم. اوه نت دې ضعیف دی، نت دې ډېر ضعیف دی قربان ده شما، نت دې ډېر ضعیف دی، نت دې ضعیف دی، یو څه غږ پې وکړئ نت ضعیف دی چې خفه نه شي، نت دې ضعیف دی لالا، نت دې ضعیف دی. ابو محمد وروره مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه شاهین صاحب ته، زاهد ته او نظر ورور ته او داسې نور ټولو ملګریو ته چې څوک دې مونږ غږ اوري او څوک هم ویني، الله دې وکړي چې ټول جوړ او روغ وي. د الله رب العزت نصیحت او عافیت ورته غواړو. شاهین صاحب ته ښه انشاءالله خیرتي خو ده. نو پس د سلامه الله دې راته وساته. وعلیکم السلام قربان دې مهرباني وکړئ. غږ ټکر کې زه میکروفون بندوم. بس سمه ده. نو الله پاک دې راته ژوندی لره، خدای پاک دې د دغو زحمتونو او د دغو شبګیریو او د دغو مصرفونو درته په دنیا او آخرت اجرونه درکړي. الله پاک دې همدغسې ژوندی او ګړندی دې موږ سره لره. نو په دې ټایمیانو او فلبرایټانو چې څومره غږېږي دغومره سړي فکر پې خرابېږي. الله پاک دې دوی ته اول هدایت وکړي، د هدایت وړ وي، که د هدایت وړ نه وي خدای پاک دې تباه او برباد کړي. دا 19 کاله کېږي چې دوی د افغانانو وینې او پوستکي سره وخوړل. خدای پاک دې دوی په پستونیو کې بند کړي، دوی د خدای د ستونو کې دانې راوخېژوي، نور به ماړه وي. دومره پیسې یې وخوړې چې اوس هر یو لمسي ورته څه نیم دوی بس دي. دوی خو یې راوستي دغه غوښو شراب و کباب ته، دوی خو دلته بل څه لري نه د دوی دلته بقا شته او نه انشاءالله پاتې کېږي په افغانانو چې چا یرغل کړی او څوک چا خرڅ کړي دي. د هغې ډېر وړ او ډېر لنډ عمر وي. الله پاک افغانانو ته دا یو خپل شجاعت او خپل سرښندنې ورکړي. الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي. الله پاک دې موږ هم په هغې لیست کې ونیسي چې الله پاک ترې راضي وي. نو انشاءالله تعالی ډېر کم وخت دې خلکو پاتې دی. د افغانانو او د ټولو مسلمانانو ته انشاءالله دا زیری ورکوو چې انشاءالله دا به ډېر زر په ګونډو شي او په ګونډو دي ډېر زر به سره ورک شي که د خدای رضا وه. نو کوم افغانان چې په دې غولېدلي دي. مننه محترمه قربان دې سمه محمد صاحب. واقعا هم چې دا خبرې چې ته کې دا انشاءالله تعالی یو ورځ نه یو ورځ دی ورکېږي. دا غونډ موږ تاسو وایي الله دې راته وساته قربان دې شم. د غونډو نظر هم دغه دی، غونډ هم دغه غواړي. را بشه افغان صاحب شاهین صاحب زه سوال لرم دغلته اوسه سوال لرم. زه دغه وایم چې د تا نوبت ګوره چې دا وخت مې هم درکړی دا د ما یو د تا سره یو کومک دی. دغه د نور وړه به هم سوال لري چې نوبت دې راغی بیا د سوال وکړه بعد افغان نه د تا نوبت یې مه کوه. داسې خیزه کې مه وایه دا د تا د خسر کور نه دی چاره چیغې وکړې مغه شی وشي مه کوه. دا د ما لایف دی. افغان صاحب سلام علیکم مهرباني وکړه مایک خلاص کړه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شاهین وردک صاحب او محترم ستر جنرال مبین صاحب او ټولو ملګرو ته سلامونه او نیکې چې روغ او جوړ وای. الله دې راته وساته. مهرباني افغان صاحب موضوع خود یعنی پای پاکه معلومه ده. یعنی انسان هغه وخت یو شی خرڅوي چې لاس تنګ شي. یعنی د دغو خلکو اجناس زیاتی په کور کې نه دی پاتې، جنس نه ده پاتې، زیاتی خپل ځان ته شروع وکړه، خپل ځانونه ټوټې ټوټې کوي او دغه دولت ورته ناسته بس 18 رقم غوښې وایي. آیا دا ته خدای ته قرآن دا کوم هغه دی حساب دی اسلامیت به پرېږدي د انسانیت ته ورس په انسانیت کې دا شیشه دی کافر داسې نه کوي. والله خو شاهین محترم داغه د خدای نه شرمېږي، د مسلمانانو نه به څه شرمېږي، د قرآن نه شرمېږي، د رسول صلی الله علیه وسلم نه شرمېږي، نو ایتو نه به څه شرمېږي یا به مونږ نه څه شرمېږي یا به د افغان مسلمان غریب ملت نه څه شرمېږي. دا خو د بالکل په یوانه دی باندې خو بس میک خلی دا سوال کوی د په انتظار یو چې الله رب العزت ته هغه ورځ روولي چې د ټول افغانستان ملت بلکې د ټول نړۍ مسلمان په امن و عزت کې ژوند وکړي. میک د دغه سر خړونه د دغه غلونه د دغه کسبګرو نه د دغه نجسو خلکو نه الله رب العزت خلوص کی. میک دا سوال الله تکو او نه را چې هر څه وایو هر څه وسرایو
دا داسې دلیل دی ته یایي چې په کوم قرآن شریف نه تو کوم جهاد شروع کړی دی کوم الیارد شروع کړی دو په هغه کې دای تو سره غږیږي په هغه کې بلبند تو ته دای دلیل یایي هغه قرآن دای تحریفوي خو د نره بعقل افغانیون د بعقل ملت زنه د نیم مکمل نه د زنه چې د جنه یایي چې بابا دی و دادا دی و نیکه دی و پلونکای دی دا غاب سے منی و دای دغه ته سوچ نه کی کنه چې ودرګای مخته مو آینده سره کم ته دو مخته بزه څنو مناسمه وي مخته مو حالات څنو مناو وي دای نجیب گو چې د دای یای چې میګ نجیب پلونکای د اندغه کمونیستونه اول سار نه چې در خراب شوی دي توهین مکوه توهین منه مور توهین نکوي دلته اوري تخته توهین بچیا تخته لره شه لونی ته دماغ د خراب شوی دی تو توهین د لره کا توهین د ول زون تکیک ده تو چې کیم توهین کوي یا زون ته خبره ده دا ورته مایک خلاص کا افغان دا څه بده بند کما چې د توهین سره بزیاتی بیا د لای په ژوند ونه ویني مایک د مخلص او یار می درته در انسان خپل عقل چرته وای کنزل نه کوي که دا بیا نوبت درغه بیا بده مایک خلاص که دا ورته مایک خلاص کا بیا بده ما لایف د مو غږ ته په ژوند ونه وي صرف یوټیوب کې به وروي مهرباني راګي افغان دا پرونه مونږ چا پښتنه وکړه وای چې دا څنګه مونږ خبره ده چې دا ویل سره ویژنی د خپل مانس کې وتان چې الله رب العزت چې پکې مورز د افغانستان عزت خارج کړو پکې مورز د افغانستان په خورنه سره لین زمن وخګول د هغه ورځ نه الله رب العزت د ته په قهر عذاب دی چې دا په خپل مانس کې دا ټول سره ویژنی دا مرتدین چې څومره دي دا په ټول سره ویژنی په خپل مانس کې یو رب دغه افغان سره دغه ویډیو به موږ ګورو چې موږ وګورو د ما د غونډ لایف د موږ تاسو خبرې په دغه وي بعض خلک وي دا دروغ دي آیا دا دروغ دي دا خو نزه مګ وګوره دغه سړی د نطاق د افغانستان دی وای ولې سره په هرات ښار کې د پښتورګو یا بډوډو د پیر او پلور ګرم بازار د دې لامل شوی چې سلګونه بېوزلي او جګړه ځپلي خپل پښتورګي په ناڅیزه بیه وپلوري د هرات د انجیل ولسوالۍ په یو کلي کې څه باندې 100 کسان چې سره خپل همدي وایي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله یې خپل پښتورګي پلورلي دي د دوی په منځ کې ځینې ښځې او ماشومان هم لیدل کیږي دا شپږ کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله خپل بډوډي د پیسو په بدل کې پلوري د جګړو له امله دا بېځایه شوي کورنۍ له بادغیس نه هرات ته راغلي دي او دلته د هرات د انجیل ولسوالۍ په یوه کلي کې ژوند کوي هر یوه دغه سړي خپل بډوډی په 300,000 افغانۍ پلورلی دی چند دفعه ایران رفتیم برگشت خوردیم ما بیادرها قاچاقی اینا بله ما مانده خب ما مجبور شدیم دیگه راهی نبود ما گرده رو فروختیم پشیمون که هستم و رقمی که سابق بودیم 2 گرده داشتیم حال نیم حالی بخی فرق کردیم بخی نصف شده کار بیل نمیتونیم هیچ پیاده گردی نمیتونیم کارهای زور نمیتونیم د هرات د انجیل ولسوالۍ د سې شنبې بازار کلي اوسیدونکي وایي په وروستیو 5 کلونو کې د دغه کلي څه باندې 100 تنو اوسیدونکو خپل بډوډي پلورلي دي او د هغوی په ډله کې دا 2 کلن او 12 کلن ماشومان هم لیدل کېږي چې خپل بډوډي پلورلي دي بچه مرسیکل زد چیزی نداشتیم وقت گرده فروختم و دوایی کردم په هرات کې دا روغتون د هیواد په کچه د بډوډو د پیوند لومړنی روغتون دی او د سې شنبې بازار کلي د ټولو اوسیدونکو د بډوډو یا پښتورګو پیوند په همدغه روغتون کې شوی دی د تایید شویو شمیرو له مخې له 5 کلونو په کمه موده کې په هرات کې له 0 ډیر بډوډي پلورل شوي دي په داسې حال کې چې د هیواد خلک د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لري د چارو ادارې د یو مورد له مخې د دې بنسټ لپاره د ترکاري او 12 رقمه غوښې په تړاو 10 میلیون ډالر بودجه کې ځانګړې کړې دي مردم نان نمیافه بخوره ابدن و گوشت قرارداد میکنن باید یک باری بررسی شود که چی نوع گوشت است که ابدن و گوشت به قرارداد میتن 30 میلیون دلار تنها ترکاری بابی از اینا است ما خب پول افغانستان جور منک بین المللی امنیت به خطر کرد امروز وضاحت واضح داشته باشیم
شاهین صاحب مایک دی بند. که ما مایک بند و بکنه غواړم افغان صاحب نوبت ته مننه ځای صاحب افغان صاحب نوبت دی ته قربان دي سم اوس په دغه باندې ته وغه اداره کمال دی بس محمد ته وای چې دا انداغه د الله رب العزت دغه بس یو هغه دی کنه عذاب دی چې په میګرو غلای دی وڅ وکوي دغه سره میګ الله مخ کړیو میګ بدنه چیرې وتیکتو او مجبور مکلف یو چې دا شای باید مکمل جرړې ختم شي خو جرړې څنو منا ختميږي چې دا باید داسې ختم شي چې د نسل پوت نشي او کد نسل تو بیا پریخو تب آینده کې بیا په دغه ځنه به ته بیا درېږي دغه لایفونه به ته بیا کې بالکل منم دی الله دې وسته قربان دي سم استودیو ډکه د نور ورونو ته واخور الله دې راته وسته ګل جانان السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ولا ګل جانان دا ویډیو مې ول د وکالان موسم جته مې د خبر دی خلیته مې خبر شاهین صاحب ډیر سخت وزورولم یقیني ډیر سخت په دې باندې ودرېدلم الله جل جلاله دې موږ د دې شټ اثر څخه خلاص کې ما خو افغانستان جوړ مې نه کوم مولا دې پر دا وچ سټ تندر او تاو که خدای پاک دې دا وچ سټ در خاور لاندې خدای دې د افغانستان له تاسو څخه خلاص کې الله جل جلاله دې په یو داسې مرض باندې مردار ک چې در اوسه پورې په دنیا کې څوک نه په مردار سوی الله جل جلاله دې در کمال تارتور کو واړه و خدای پاک دې در هغه په سخت مرض باندې اخته کړي هیڅ دوا دې په دنیا کې نه الله جل جلاله دې کندو یتیمانو د دې مظلومانو د دې بیوزله افغانانو او سنا ستا په اولاد په تا ستا په خاندان دې خدای پاک پچی کې الله جل جلاله د مځکې د سره نيستک دا ظالم دغه د پاره شاهین صاحب راغلی دی دا په دې باندې نه دردیږي دا چې هر څومره افغانان ټکول کیږي چې اس د ګټه پکشي کی که افغانان ټکول کیږي که افغانان خپل اعضاوي خرڅي که افغانان خپل کور خرڅي که در بدر کیږي د دې په څه د سر د افغانستان هیڅ درد نه دی وسره دا چې دا د غرب په فکر باندې روزل سوی دی د دیو د کافر د عقیده هیڅ فرق نشته زما خو والله وبالله ثم تلا که په دې سړي د مسلمان شک راځي قسم بالله که زه دا سړی مسلمان بولم مننه الله دې وساته ګل جانانه را بشو نغته مسلم خاکسار صاحب سلام علیکم خاکسار صاحب محترم مایکم خلاص کی خاکسار صاحب نشه راشه افغانستان ته څه پیوای اوسم وای چې نه بابا خکړي د خلک شوقیان دي ګردي خرڅي وظیفه هم دغه ده کنه سخت وظیفه یې ولسته پیدا کړې ده ګردي خرڅي کې ډوډۍ وخوري صحیح ده شاهین صاحب ما اوري زه ډیره بکنه د نغواړم چې ته ګوره ما قطع نه کې ګوره اوري دا دونه ملګرو چې دی وخور دغه نه وخت ما ته مرا کاوري خو ته داسې څه وایې لکه سړی چې موټر سرچپه وچلوي بیخي بلې خواته ځي یا سید زه به سرچپه نه ستا رقم چې ته موټر غواړه مقصد به درته وچلم ګوره ته ما چلو د ما ته ما تسلیمیږه ما د ما سره درېږه مثال درته وایم ما تسلیمه مثال مې درته وایم په ما زم وګوره زه بل څه وایم ته یو ورته وخت کې غوږ ونیسئ شاید ما په مطلب تاسو دغه خلک چې وایي چې د بابا د موږ ته نه تسلیمیږي نه طالب ته خپل مور او پلار او خپل وطن او خپل ولس ته تسلیم شي صحیح ده نه امریکایانو ته دا خبر مې کړم مهرباني صحیح ده زه دغه وایم ګوره چې تاسو ګوره اشرف غني کې دا شان دې است پرې د ماوري مړه پرې ده زه دغه وایم چې تاسو وایي دلته په ډوډۍ خرڅېږي او 15 رقم وخت خوړل کېږي کلس نفر سونه ډوډۍ خوړل کېږي نه زه دا وایم چې دې علایل ټول جنگ ته په افغانستان کې د جګړه ختمېدو منګل جنگ چا شروع کړی طالبان سره سوله وکړه ګوره وروره جنگ چا شروع کړی صحیح ده کنه اوس درته جنگ هغه درته حکیم کړه امریکا چې طالبان سره سوله وکړه طالبان هم وربند ورکه امریکا او طالبان پرېږده امریکا او طالبان پرېږده جنگ چا شروع کړی طالبان شروع کړی د امریکا چا راوتله سامات یې ولې ورکبو